Assalamu alaikum viewers. We am Sasu teachers Tasu Margare Salman Shal. Nan zamon class number 20 re pa MS Word ki nan chimung kam topic ko. Zamon the topic num de insert footnote, insert endnote, footnote. Zamon sara walne command de insert footnote. Sara par istemaleegi aur de command sakar de insert way dakhil karna foot way hota kana aur note way likuluta. نو هغه لیکل کوم چې مونږ د پیج په فوټ کې راولو هغه ته مونږ فوټ نوٹ وایو هغه لیکل کوم چې مونږ د پیج په فوټ کې راولو هغه ته مونږ فوټ نوٹ وایو د فوټ نوٹ کمانډ کار سره د فوټ نوٹ کمانډ دا کار دی کنه چې دلته کې زړه لمه دا مې راوغستلو مثلا دا ډاکومنټ دی کنه او زه په پیج نمبر فرست کې یم تاسو خیال کړئ اکثر बायो की पे केमिस्ट्री की पे फिजिक्स की या पे उर्दू की या पे इंग्लिश की पे बुक की दिस यो वर्ड रागली जा वर्ड लग डिफिकल्टी वर्ड लग ग्रानी कना अगर लफ्ज ग्रानी पे आगे बने हर सो को न पूगीगी नो अगले संग चल कड़ी रे बुक वर्डल के अगले ले या स्टार वर कड़ी ये वाला नंबर वर कड़ी 1 2 3 या वाला मुख्तलिफ स्टार्स वगैरह वर कड़ी कना او دغه چې کوم دی دا ورډ بیا لاندې په دې پیج پر اخر کې ډیفاین کړي دغه ته مونږه فوټ نوٹ وایو ښه لکه څنګه ګوره ورته اوس دویم دا ډاکومنټ ورډ دی کنه دا ډاکومنټ ورډ څه کوم موضوع ډیفاین کول غواړم د دې چې کوم ډیفینیشن دی د دې کوم مینینګ دی کنه هغه زه ډیفاین کول غواړم څنګه چل وکاو مونږ به راشو انسرټ فوټ نوٹ ته لکه لاندې ګورئ څه راغی لاندې 1 راغی دلته رااله ما دې لور کو فار ایگزامپل دلته کې دا ما ډیفاین کو دی ډاکومنټ از یوز ټو بلانکیټینګ ये फदा मा डिफाइन को बिया वता करे यो पेरा देखो जमा सर यो बल लफ्ज दे एलिमेंट्स दाम जो डिफाइन के वाला गरम दा करे डॉक्यूमेंट हो कना डॉक्यूमेंट फरा सरा गले बरा 1 अरे 1 ना गले रे बल लम एलिमेंट्स था मा क्लिक को इंसर्ट फुटनोट नसरा गई 2 रा गई बस दे मतलब दे कना खाना कि बस तू डॉक्यूमेंट गोरे चेरा डॉक्यूमेंट मतलब सरे د ډاکومنټ څه مینینګ دی یا د دې ډیفینیشن څه دی کنه موږ به کوم خو راځو موږ بلاندې 1 ته راځو که پرس کته د الیمنټس ډیفینیشن ګورې نو ال سره راغلی 2 راغلی دی کنه دغه فرضا تاسو به شو کیږي ښه بل پوینټ هم دی دلته کې موږ راشو کنه دا او دلته کې ودرېګو د الیمنټس پاسه کنه جی زری نو موږ دا غدا ډیفاین کوي ښه موږ لري باندې ډیفاین کولای شو دینا بعد دی کی ما سره بل آپشن دی دا ما سره کلیر شو کنه فوټ نوٹ و زموږ سره بل ان نوٹ سره پر استعمالېږي ان نوٹ ان وای ختم ٹھیک شو نوٹ وای لیکل نو مطلب دا دی ګوره ان نوٹ چې کنه هغه زموږ سره را د لیکلو په اخر کې راځي څه کې راځي ان نوٹ بس کېږي ان نوٹ بتا لیکلو په اخر کې راځي اوس ګوره چې په کم ځای کې زما سره لیکل ختم شو چې لیکل په هر یو پیج کې ختم شوي په پیج نمبر 20 کې او پیج نمبر 30 کې او په هر ځای کې کنه اوس ګوره دلته کې زراله ما زما سره پیج نمبر 1 دی کنه چې پیج نمبر 1 کې ما راوغه سو ډیزاین او دلته ما ورکو ان نوٹ نو ان نوٹ په کم ځای کې راځي د پیج نمبر 2 کې راځي خو د ټیکسټ په اخر کې راځي نو د ټیکسټ په اخر کې راځي یو د پیج په اخر کې راځي هغه ته مونږه فوټ نوٹ وایو یو د ټیکسټ په اخر کې راځي هغه ته مونږه ان نوٹ وایو دا مې راوغستو نو ګوره ورته ودا پرس کما دغه راغی فوټ نوٹ نغه با دلته کې راتلو د پیج په اخر کې راتلو ان نوٹ په کوم ځای کې راغی ان نوٹ دا ټیکسټ په اخر کې راغی ټیکسټ ختم شو دلته کې ان نوٹ راغی دا خبره کلیر شو بیا وته ګوره یو پیری اوس په پیج نمبر 2 کې ما زما سره یو لفظ دی لوک دا جو ډیفاین کول غواړم نو موږ په کمانډ کلیک کو انسرټ ان نوٹ دا وګورئ ورته دلته کې راوستم ها دې کې زما سره بل کمانډ دی پریویس فوټ نوٹ او نیکسټ فوټ نوٹ پریویس ان نوٹ او نیکسټ ان نوٹ زين چې به ما بوزا کوم خامه بوزا فوټ نوٹ ته پریویس فوټ نوٹ پچلا کوم چې شاته نه فوټ نوٹ ته هغه ته می بوزا راوستګی کنه کوم یو ته راوستای فوټ نوٹ نمبر 2 ته راوستای بیا وته ګورای کلیک کړئ موږ سره دی پریویس فوټ نوٹ کوم خړا وستو فوټ نوٹ نمبر 1 ته راوستو بیا وته ګورای دلته کې لمما کلیک کو نیکسټ فوټ نوٹ
او بس 2 ته راويستو بیا زموږ سره دی نیکسټ ان نوټ ته مې بودی ان نوټ ته راويستی که نه صحیح ده جي د دې نه بعد زما سره دی شو نوټس ما ته وښیه کومه ایریا پکار ده ویو فوټ نوټ ایریا او ویو ان نوټ ایریا کوم خوا ځئ ان نوټ ته ځئ ما کلیک کو ویو ان نوټ ایریا مونږ ان نوټ ته بوتلو اوس بل کوېسچن دا دی چې زه به د ان نوټ یا فوټ نوټ څنګه ختموم دا به زه ډیلیټ کوم څنګه وعلیکم السلام دا مونږ چې کوم دی په دوه طریقو باندې ډیلیټ کولی شو ګوره ښه نه یو طریقه دا ده که نه دا زموږ سره ان نوټ راغلی دی که نه جي دلته کې راشئ ګورئ ٹھیک شو چې ډبل دغه پریس کې که نه ډبل بیک سپیس که نه زموږ سره به هغه ختم شي وختي څو راغلي وو 2 راغلي وو که نه اوس څونه راغله یو راغی د دې نه بعد زما سره بل په دې کې دی دا دی بل که نه بل ان نوټ یې دلته راشه ډبل کلیک کا نو هغه به ختم شي اوس وګورئ یعنې ختم شو که نه بس زموږ سره دغه دی ډاکومنټ وال دی فوټ نوټ دی که نه دلته ګوره ورته ښه دا خبره کلیر شوه که نه یاره اوس زموږ سره ستاسو څوک تپوس وکړي چې یاره مونږ به ان نوټ او فوټ نوټ څنګه پیژنو ان نوټ او فوټ نوټ خو دا تاسو ته ما وکړئ چې یاره فوټ نوټ به د پیج په اخره کې راځي ان نوټ به د ټکسټ په اخره کې راځي بل تاسو څوک یو 2 سیمبلز وباسي نه 2 نمبر یې ته وباسي یو نومریکي یو رومني دا ګوره ورته دا بدلته کې انسرټ کې ما سره دی دی نه دا رومن دی او دا سره دا نومریک دی که نه زه به څنګه خبرېږم چې په دې کې ان نوټ کمې ورې او فوټ نوټ کمې ورې تاسو دلته کې سیمبل وباسي که نه په ان نوټ او فوټ نوټ کې نو ګوره ښه نه کم چې کله چې زموږ سره نومریک راشي نو ته پوه شه چې د دې زموږ سره دا موږ ته فوټ نوټ ښایي چې کله رومن راشي د هغې مطلب به صحیح ان نوټ به وي ښه رومن به صحیح ان نوټ به وي او نومریک به صحیح فوټ نوټ به وي دا ګوره دلته کې زما سره راغلی دی فوټ نوټ دی خو څه راغلی 1 راغلی دی نه که نه دا ان نوټ ته ګورئ آی راغلی دی که نه نه ټیک شو دا زموږ سره رومن دی ښه بل دی نه بعد زموږ سره دی سایټیشن دا به سباله کلیر کوم ښه دا څوک چې بي ایس کوي ام فل کوي پی ایچ ډي کوي که نه د هغوی لپاره پکارېږي ډېر مزدار کمانډ دی دا به انشاءالله سباله کلیر کړم د خیر سره ښه دا زموږ نننی کلاس و تاسو په کوم ځای کې څه مسلې تاسو په کوم ځای کې نه پوهېږئ تاسو خپل کوېسچن په کمنټ کې کولی شئ خوشحاله اوسئ اباد اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو